کستاسو ماشومان ډیر زیات موبایل ګوري او په دې دوران کې تاسو ته دا معلومات نه وي چې دا موبایل کتل ستاسو ماشومانو د لپاره څومره خطرناک ثابت کیدی شي، نو دا ویډیو بیا تاسو مګورئ. او کچري دا معلومات تاسو وایي چې موږ ته وشي، نو نن سبا موبایل کتل ماشومانو د لپاره بې انتها د هغوی د صحت او د برین او مغزو د لپاره نقصان دہ ثابت کیدی شي. او نقصان دہ داسې ثابت کیدی شي چې کله موبایل ماشوم ډیر زیات ګوري او سکرینینګ ټایم کم د چې ویل شي، یعنی بار چې موبایل ګوري، نو د دې د وجې د هغو چې کم برین او مازغه دي، کم ته چې دماغ ویل شي، په هغې کې خلیې دي، کم ته چې نیوران ویل شي، نو په دې باندې دباو او پریشر راځي. او کله چې په دې باندې دباو او پریشر راځي، نو بیا د دې نیورانو د دې خلیو کم د چې نیوروپلاسټیسټي ویل شي دباو راشي، چې د هغې د وجې د هغه چې کم برین او مازغه وي ډېر زیات ستړی او ستومانه وي او سر یې درد کوي او بار بیا د ماشوم چړچړاپن کوي او خبره نه مني او هر ټیم غوسه کوي او ځان ته ناست وي. نو د دې نه خپل ماشومان بچ کړي، ځکه چې دا یو بیماري ترېنه بیا ستاسو ماشومانو ته جوړیږي. نو تاسو ته بهتره خبره دا ده چې خپل ماشومانو ته خپل وخت د موبایل لپاره مقرر کړئ او د دې سره خپل ماشومان صحتمند ساتئ.